افغان صاحب نن د ډاکټر احسان ظهیر صاحب د کتاب غورغونډې مخکتنه دې اړه باندې څه تاثرات لري؟ نو دا خو د خویندې ادبي لښکر او اکیډمي ادبیات پاکستان پېښور دا د دې یو ډېره غټه ستره هڅه وه ځکه چې ډاکټر احسان ظهیر چې دی نو هغه زموږ د شلمې صدۍ چې کوم لوی شخصیتونه په هغې اخري سر کې یو شخصیت د ډاکټر احسان ظهیر دی چې دی ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه ادیب دی او دې نه چې اعلی تعلیم یافته دی نو ده چې دی دا مونږ په خپله چې راوتي وو په پښتو ادب ته د کال 1970 او 88 نو هغه وخت کې احسان ظهیر صاحب چې دی نو هغه چټکو په پښتو ادب کې او پروګرامونو کتاب په 1960 کې یو چاپ دی بیا دې لاړو انګلینډ ته لاړو خو په انګلینډ کې هم د انګلینډ هغه رڼاګانو دی په خپله ولکه کې وانغس هغه پښتو کې وایي چې د کلي وزه د نرخې موزه نو ډاکټر صاحب د کلي ووته خو د نرخې ونه ووت پښتو پښتونواله د خپلې ژبې خپل ادب کلتور د هغې دپاره چې په عملي توګه او د قلم د لارې د شعر د لارې د نثر د لارې د بلا خدمت وکړو او تقریبا 9 کتابونه په چاپ کې دي ستاړمبې کتاب چې دی غرغنډې و چې هغې نن مخکتنه وه نو دا ډېر ښه دغه ډېر بهترین پروګرام او ډېر یو ښکلي ځوان چې زه پرې اکثر مین یم افسر افغان هغې نظامت وکړو نو د دې پروګرام خوند نور هم سیور او باسین صاحب صدارت کولو اسلم تاثیر صاحب ډاکټر او ډاکټر کلیم شینواری ډاکټر زبیر اسرت او بیا ورسره چې دی نو په دې کې منورین چې کوم ویناوال هغه ډېر لوی خلک وو نو بس ډېره زبردسته او مبارکه دستوره وه مونږ په ډېر ټول پکې نوي خلک ومولیدل او زاړه منورین مو پکې ومولیدل ډېره مننه جي ډېره مننه خوشحاله اوسئ زه تاسو